د غاړې ورکولو روحي او بدني ګټې. غاړه ورکول یا په غېږ کې نیول د خفګان او خوشحالۍ دواړو وختونو پر مهال رامنځته کیدی شي. انسان د احساساتو د کنټرول، د هغه خفګان حس کولو او ذهني ارامتیا لپاره یو کس څخه لاسونه چاپیروي او په غاړه کې ټینګ نیسي. په روحي او مادي ډول د انسان لپاره دا یو ګټور کار دی. پوهان وایي چې د ښه احساس ترلاسه کولو ماده یوازې زموږ په دماغو کې نه وي، بلکې د خوږ دوست او هغه چا چې مینه ورسره لرئ د 20 ثانیو لپاره کلکه غاړه ورکول دا هم پر بدن مثبت تاثیر کوي، بلکې پر ذهني روغتیا هم غوره اغیز لري. روغتیا ته ښه راغلاست. هغه ګټې چې په غېږ کې نیولو یا په غاړه ورکولو کې رامنځته کیږي. د تنهایۍ احساس کمیږي. د ټکنالوژي او انټرنیټ ډیر استعمال ټولنیز ژوند له ستونزو سره مخ کوي. د سټرس او ذهني فشار په څیر سترې ناروغۍ رامنځته کوي. دغه مهال کې که تاسې سره کوم نږدې دوست تاسې ته کلکه غاړه درکړي، د تنهایۍ احساس او ذهني فشار مو له منځه ځي، روح ته مو سکون وربخي او پر ذهن مو د خوشحالۍ مثبت تاثیر کیږي. په دې سره بدن کې د اوکسیټوکسین ماده پراخیږي چې د روغتیا لپاره ګټوره ثابتیږي. درد او ناراحتي مو کموي. که د درد یا ناراحتۍ پر مهال تاسې ته څوک غاړه درکړي او غېږ کې مو کلک ونیسي، ستاسې په روحي او بدني درد کې تر ډیره کمښت راځي. د څېړنو له مخې غاړه ورکولو کې په طبیعي ډول د بدن درد له منځه وړلو اثرات شتون لري. کله چې د احساساتي خبرو لپاره الفاظ نه وي، ژوند کې داسې احساساتي شیبې راځي چې آن په الفاظو نشي بیان کېدلی. دغه مهال په ټینګه غاړه ورکولو بې له کومو الفاظو څرګندولو خپلې احساساتي خبرې بیانولی شئ او هم دویم کس په درد پوهیږي. خفګان له منځه وړي. د څېړنو له مخې کله چې تاسې څوک په غېږ کې ونیسئ، بدن کې د کورټیسول هورمونونه کمیږي. دغه هورمونونه د وینې فشار ډیروي چې د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. په دې سره ذهني فشار او ستومانتیا له منځه ځي.